زمونږ د کلي ښایستونه لا ژوندي وو خو بس موږ د ښار غمونه وخوړو موږ ښار ساتلی دغه یو ژوند او په هغې کې د غربت بدرنګي قسم په خدای چې ما په څومره سختو یار ساتلی دا چې زمونږ وینې وسکي نو خپل ځای ته رسیږي موږ د انسان شکل کې دومره غټ ښامار ساتلی د ځان قاتل یمه د ځان سره حساب کې یمه خورمه د ځان غوښې جانانه په عذاب کې یمه د تیارو چم ته بس همدغه تسلي مې ورکړه رڼا به راوړم تاسو ګورئ په کتاب کې یمه مننه او خلک سپوږمۍ نه راغلل څومره ترقي یې وکړه موږ د یو بل وینې توی کړې په سیلاب کې یمه زړه مې په مینو دردېدلی دی دوی چېرته خفګانه پورې ور نشي کور والا رضا که ورته وجاړه مینه تر ارمانه پورې ور نشي سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات محبتونه او ښه ساعتونه ومنئ خپرونه ده ستاسو خپله غزل زار او زه یم غازي نادان قدرمنو د ضلع چارسدې په شاخ نمبر 6 کې ناست یو او دلته د دې علاقې دا خلک ډېر درانه ډېر خواږه او پښتانه خلک دي د پښتو په ژبه او په دغه ادب باندې مینان خلک دي بیا د دې زلمي د دې علاقې چې کوم دي د دې سیمې هغه هم ډېر ادب ذوقه خلک دي او بیا د دې علاقې یو داسې لیکوال یو داسې زلمي شاعر سره نن زمونږ خپرونه راجوړه ده چې ډېر ښه شعر لیکي د پښتو ژبې او ادب خدمت د خپل ژوند مهمه حصه ګڼي ښاغلی اسف جان عیان صاحب نومیږي عیان صاحب ډېره زیاته مننه چې تاسو موږ له وخت راکړو او ژوند هم څنګه روان دی نادان صاحب ډېره زیاته مننه د اختر ورځې شپې دي چې تاسو خپل قیمتي ټیم ویستو او بیا د چارسدې سیمې ته رالی بیا شاخ نمبر 6 ته او موږ له خپل قیمتي ټیم راکړو نو ستاسو او ستاسو د ټیم ډېره زیاته مننه ډېره مهرباني کومه وخت و داسې چې شعر و شاعرۍ طرف ته رالی شاعرین شروع کړه او تر دې دمه پورې څه کتاب وغیره چاپ شوي که نه عموما خو شاعر چې وي که نه نو ده کې د بچپن نه دغه ګوند موجود وي چې دی شاعري کوي خو بیا څه د حالاتو دغه یې پوه شوې کور کې د سپورټ ضرورت وي نو ډېر وخته پورې خو یېرېدو د سکول د وخت نه هم شاعري کوله خو بیا چې کله موږ فسټ ایئر ته شو 2011-12 کې نو بیا راکې هغه زړه پیدا شو او دا مو وګڼلی چې اوس زموږ د شاعري راښکاره شي او تاسو د کتاب ذکر وکړو نو کتاب لا فی الحال تر دې دمه نه دی چاپ صحیح ده نو داسې یو شخصیت چې هغه تاسو وایي چې یاره دنه ما زده کړه کړې وه په پیل کې چې کله ادب طرف ته رالی داسې څوک شته رڼی د دې علاقې چې کوم دی ډېر تکړه شاعران شته ملګري چې زمونږ په ژوند او زمونږ په شاعرۍ کې د هغوی ډېر غټ لاس دی او ډېر کمال دی لکه که زه نومونه علمه نو ګرانه به شي بیا به پکې څه مشران خفه شي څه به دغه شي خو شته د دې علاقې داسې مشران شته چې د هغوی دوا او د هغوی هغه محنت زمونږ په ژوند اثر لري او په شاعرۍ باندې کوم ادبي ټولنې دي ستاسو په دې علاقه کې دلته چې زه په ړومبي ځل موږ د شاعرۍ د دغه ته قدم واخیستو نو زمونږ په دې علاقه کې چې کوم دی ډېر ښاغلی نوم دی محمود ناچار صاحب مشر شاعر دی د هغه دلته ډېر ادبي هلې ځلې دي د هغوی جرګه وه ناچار ادبي جرګه شاخ نمبر 6 لومبیا زموږ دا کې ناستی شوی دی او د ژوند او د شاعرۍ هغه زده کړې مې کړي دي صحیح ده زه وایم چې څه کلامونه واورو ډېره مزه به وکړي بېشکه ما د خپل خوارو لس په ګرانه چې سینګار ساتلی څومره پرېوتی یم خو بیا مې خپل معیار ساتلی ډېر زموږ د کلي ښایستونه لا ژوندي وو خو بس زموږ د کلي ښایستونه لا ژوندي وو خو بس موږ د ښار غمونه وخوړو موږ ښار ساتلی ډېر او دغه یو ژوند او په هغې کې د غربت بدرنګي دغه یو ژوند او په هغې کې د غربت بدرنګي قسم په خدای چې ما په څومره سختو یار ساتلی ډېر او دا چې زمونږ وینې وسکي نو خپل ځای ته رسي دا چې زمونږ وینې وسکي نو خپل ځای ته رسي موږ د انسان شکل کې دومره غټ ښامار ساتلی مننه او دلته نشو ته امن نشته دلته نشې هم مري دلته نشو ته امن نشته دلته نشې هم مري دلته یقینو که خمار نه مې خمار ساتلی ډېر په ژوند ژوندی یم خو په مرګ باندې حساب یم مرګه په ژوند ژوندی یم خو په مرګ باندې حساب یم مرګه بلها په ګرانه مې ملګرو خپل مزار ساتلی ډېر مننه او آیانه د انسان په حق له دومره قدرې وایم آیانه د انسان په حق له دومره قدرې وایم رقیب بدبخته له مې هم د ګلګزار ساتلی ډېر ډېر نور بس ډایرک د ځان قاتل یم د ځان سره حساب کې یمه د ځان قاتل یم د ځان سره حساب کې یمه خورمه د ځان غوښې جانانه په عذاب کې یمه
او د تیارو چم ته بس همدغه تسلي مې ورکړه د تیارو چم ته بس همدغه تسلي مې ورکړه رڼا به راوړم تاسو ګورئ په کتاب کې یمه مننه او خلک سپوږمۍ نه راغلل څومره ترقي یې وکړه خلک سپوږمۍ نه راغلل څومره ترقي یې وکړه موږ د یو بل وینې توی کړې په سیلاب کې یمه مننه او ادنا عاشق یم تر تا پورې درتللی نشم ادنا عاشق یم تر تا پورې درتللی نشم د زده کوونکو د قطار په اول باب کې یم او عیان خوشحال یم چې موږ دواړه یو ځای یو پکې عیان خوشحال یم چې موږ دواړه یو ځای یو پکې د جدایۍ د یارې ټول عمر په خواب کې یم ډېر مننه ویني چې توی کم هغه جم پیدا کم ویني چې توی کم هغه چم پیدا کم په زړه چودون باندې صنم پیدا کم بیا مې د ځان خوا کې زغملی نه شي ځان له په زور د زړګي غم پیدا کم بیا مې د ځان خوا کې زغملی نه شي ځان له په زور د زړګي غم پیدا کم تا به په سر دنیا کې وګرځوم صبر کوه چې هغه دم پیدا کم تا به په سر دنیا کې وګرځوم صبر کوه چې هغه دم پیدا کم خوب کې رقیب مې د ګریوان نیولې تندې له زهر مر له امام پیدا کم د خپل جنت نه را بهر کړم ولې ورپسې ګرځم چې ادم پیدا کم د خپل جنت نه را بهر کړم ولې ورپسې ګرځم چې ادم پیدا کم آیا نه څنګه ټکي تازه کړم ورله لې په لې ګرځم چې خلم پیدا کم لاس مې تر ګریوانه پورې ور نشي لاس مې تر ګریوانه پورې ور نشي دا قصه تاوانه پورې ور نشي زړه مې په ماینو دردېدلی دی دوی چېرته خفګانه پورې ور نشي کور والا رضا که ورته وژاړه مینه تر ارمانه پورې ور نشي شپه د وصال تیره یو لحظه شوله وصل تر اذانه پورې ور نشي یار یې د اغیارو سمل شوی دی غوږو تر ایانه پورې ور نشي زه د تور تمه یریږم زه د تور تمه یریږم په رڼا کې به ګرځېږم ای طبیبه علاج زر کړه ګینې زه یار ته زیاتېږم د بوډۍ په ټال مین یم باران نور ته ورېږم په خفګان کې درته خاندم ستا د زړه نه نه تېرېږم په خفګان کې درته خاندم ستا د زړه نه نه تېرېږم زه عیان چې درنه هېر یم څنګه به هېر درته یادېږم دا چې د ټولو څه په جنګ یم زه دا خو بدرنګ یې ستا په ننګ یم زه زه ملنګ نه وم خو څه وکړمه دا خو په تا پسې ملنګ یم زه او ستا پړقول د لاس مزه چې کوي ستا پړقول د لاس مزه چې کوي ما نه زارېږه ستا اترنګ یم زه او دا چې خړ پړ ښکارم نو تا ته ښکارم دا چې خړ پړ ښکارم نو تا ته ښکارم ځان چې سینګار کړم هر یو رنګ یم زه په ما د جنګ میدان ګټلی پښتون په ما د جنگ میدان ګټلی پښتون هغه ټوپک یم خو زنګ یم زه او آیا نه هېڅ پروا د چا ونه کړي بل ها مودونه ستا په څنګ یم زه یو کلم بل واورو دا کو د لر دی کو د بر دی دلته شر لراشي دا کو د لر دی کو د بر دی دلته شر لراشي غم چې د کمې را پرېوځي زموږ در لراشي او زما او ستا یو ځای کېدل په دغه مثل دی چې زما او ستا یو ځای کېدل په دغه مثل دی چې لکه د 100 کالو بوډا چې د غر سر لراشي زما او ستا یو ځای کېدل په دغه مثل دی چې لکه د 100 کالو بوډا چې د غر سر لراشي او هر څه بدل شو خو بدل نشو د مینې ملنګ هر څه بدل شو خو بدل نشو د مینې ملنګ ښه ورته پته وي چې سر خورم او ور لراشي دا د رقیب د لاسنیوه خو راته داسې ښکاري دا د رقیب د لاسنیوه خو راته داسې ښکاري د وخت کافر چې د خپل دور پیغمبر لراشي وادونه اوس د ښکلو توبهګار یم آیانه وادونه اوس د ښکلو توبهګار یم آیانه دوی د سحر واده چوکي مازیګر لراشي ډېره مهرباني ډېره مننه چې موږ سره کېناستې دغه وخت هم راکړو مننه ستاسو هم مننه ستاسو د ټول ټیم چې دلته راغلی موږ سره کېناستئ موږ له ټیم راکړو او بیا هم ستاسو مننه کوو کې غټ لاس د بلال دی بلال میلمهدوست او مینهناک سړی دی بلال موږ سره شاته ناست دی او دا پروګرام ډېره مهرباني دا دی را جوړ کړی و موږ یې مننه کوو چې دغه پروګرام وشو نو آباد او ښاد او بریالي اوسئ